بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح احصایې د لړۍ په دوهم څپرکي کې موږ دا ځل غواړو چې وکولای شو دا زده کړو تر څو ډاټا یا احصایوي معلومات څرنګه کولای شو د ګراف یا ټیبلونو په شکل باندې وښیو او ساده یې کړو. د دې درس په جریان کې به موږ وکولای شو چې څو مهم نقاط زده کړو. یو د هغو څخه چې موږ او تاسو ته مهم دي هغه را ډاټا ده. په احصایه کې را ډاټا ودې ته ویل کېږي کله چې موږ د پوښتنپاڼې یا ورته نورو طریقو له لارې معلومات راټولوو احصایوي. د نوموړي معلوماتو د راټولولو لپاره یو سلسله تعقیب کېږي. دغه سلسله یا سیکونس چې ورته وایي په همهغه ترتیب سره روان وي لکه څرنګه چې پوښتنې ته ځوابونه ورکول سوي وي. نو کله چې ډاټا منظمه توګه سره سمبال سوي ونه اوسي او څرنګه چې راټول سوي په همهغه شکل کې وي، نو دې رقم ډاټا ته موږ وایو را ډاټا. یعنی دا کومه ډاټا ده؟ را ده، خامه ده، تر اوسه پورې unsorted هم تاسې په یو شکل ورته کارولی سئ. unsorted data لکه څرنګه چې په لاندې مثال کې تاسو ته وایم چې د ages of 50 students د 50 محصلانو د عمرونه اندازې راخیستل سوي دي، پوښتنه ځینې سوې ده. په ترتیب سره همداسې ایښودل سوي دي لکه څرنګه چې د دوی څخه معلومات راایستل سوي دي. د دې لپاره چې د نوموړي ټیبل څخه موږ وکولای شو دا په یو واضح شکل وښیو چې څومره کسان به په مختلفو کیټګوریو کې قرار ولري، نو موږ مجبور یو چې همدغه را ډاټا و یو بل منظم شکل ته تغییر کړو. لاندې هم تاسې یو مثال کتلی سئ چې د 50 محصلانو حالت یې ښودلی دی، په مختلفو شکلو کې ځوابونه مثلا ورکول سوي دي. موږ غواړو دا هم عین شکل کې څرنګه کولی شو دا دواړه تغییر یا واړوو. د مخه در دې چې موږ را ډاټا په اسانه شکل سره ټیبلونو ته تقسیم کړو، موږ مجبور یو څو اصطلاحګانې نورې هم زده کړو چې دا ټوله اصطلاحګانې د یو خاص عنوان تر تحت راځي چې هغه کې تمرکز د څه شي دی؟ هغه frequency distribution table. یعنی ټول هغه دفعات موږ په احصایه کې دې ته دفعات وایو یا ابزرویشن وایو چې د هر ویریبل لپاره چې کومه ویلیو راټولیږي هغه ټول زما دفعات دي. frequencies چې جمع یې د دفعات. frequency distribution table لکه څنګه چې تاسو ته د لاندې ټیبل ښکاري چې څو شیانو څخه مشتمل دی. اول په دې ځای کې چې ډسکریپشن یا تشریح ورکول سوې ده، دغه عنوان خپل ستاسو لپاره د ویریبلونو یا متحولونو جمع ښیي ټوله چې کوم ویریبلونه پکښې کې دي. هر یو ځان ته یو کیټګوري ده، هر یو ځان ته یوه برخه ده او د هرې برخې لپاره مجبور دی یو ویلیو قرار ولري. هره ویلیو چې قرار لري همدغه ته موږ وایو دفعه یا د هغوی جمع دفعات دي. دا کالم کې یا په دې طرف کې چې کوم قرار لري ډاټا، دا ټوله موږ فریکوینسي کالم ښیو. د ټولو دفعاتو جمع چې ده فریکوینسي سم یا خپله سم ورته کارولی سو، یا د سم پر ځای پوره نوم یې سمیشن یا سیګما چې په تیر درسونو کې مو زده کړل کارولی سو. اوس د دې لپاره چې لوړ ډول مثال چې موږ تاسو ته ذکر کوي، لوړ ډول دا ډول مثالونه موږ سره کم کولی شو همدغسې د فریکوینسي ډسټریبیوشن ټیبل په شکل جوړ کړو. نو د یو خاص تخنیک څخه به کار اخلو. د فریکوینسي ډسټریبیوشن ټیبل څه ته وایي؟ تر ټولو مهم شی چې تاسې تمرکز ورباندې کوئ هغه یوازې او یوازې دا ده چې ټوله دفعات یا فریکوینسیز چې موږ لرو په ورته ټیبل کې دوی په مشخص کیټګوریز باندې یا کومې برخې چې پکښې کې دي پر هغو برخو باندې چې کله دوی وویشل سي، نو موږ دې ته چې وایو فریکوینسي ډسټریبیوشن ټیبل وایي. یعنی ټولې فریکوینسیز چې په ټیبل کې موجود دي ویریبلونه، د هغوی
ټوله پر مختلفو کټګوریو باندې یا دا فریکونسیان چې پر مختلفو کټګوریو تقسیم سي وویشل سي برابر سي موږ ته فریکونسي ډیسټریبیوشن ټیبل په لاس راکړي او کولی سو ژر سر په خلاص کو. که چیرې تاسې راسئ دغه مثال په عملي توګه موږ په کار واچو وایي تاسې د دې څخه یو فریکونسي ډیسټریبیوشن ټیبل راته جوړ کړئ. د دې لپاره چې د دې څخه تاسې فریکونسي ډیسټریبیوشن ټیبل جوړ کړئ په سټاټسټکس کې د یو بل شي سره مخامخ کیږئ چې د ټالي په نامه ده. ټالي په ټریډیشنل یا پخواني احصایه کې قابل د استعمال وه چې څو ځله یوه ابزرویشن تکرار کیږي هماغه اندازه نمبر به په فریکونسي کې ورته لیکل کیږي. که د مثال په توګه موږ راسو د دې څخه ټیبل جوړ کړو چونکې دا ټوله موږ ته ډاټا راکول سوې ده. مثلا زه غواړم دا د هاپینس په تعلق باندې ډاټا ده د خوشحالۍ درجه ده کوالټیټیو ډاټا ده. زه راځم دلته هاپینس سټیټس عنوان ورکومه په دې ځای کې زه ورکومه ټالي و بغل ته ورکومه فریکونسي. اوس که چیرې تاسې وګورئ په دې ځای کې موږ معمولا somewhat very none تقریبا 3 ځوابه عمده په دې ټیبل کې تکرار شوي دي کوم د را ډاټا چې موږ لرو. نو که چیرې تاسې راولاړ شئ په ترتیب سره یې ولیکئ none somewhat غواړم چې هغه ډاټا ښایسته ساده او بسیطه کړمه تر څو هر یو وکولی شي ژر سر په خلاص کړي او په پوه شي چې هر یو ویریبل څو ځلې تکرار شوی یا راغلی دی او څونه فریکونسي یا دفعات لري یا دی. نو ټالي سیستم دا رقم دی ډیر اسانه دی. تاسې به راځئ دلته به هر کټګوري د نن چې د څو ځلې تکرار شوی ده قانون دا دی کله 4 ځلې تکرار شوي موږ 4 لیکي یو شکل کې موازي یو پر بل باندې بغل پر بغل رسموو. که چیرې 5 لیکي وي نو بیا موږ بغل ته بله لیکه ورکو دوی سره کته کوو موږ تلوی یو د بل سره دا 5 لیکي. فرض که 2 لیکي وي 2 وارې راغلي وه نو یوازې 2 لیکو 3 راغلي وه 3 لیکو. که فرض که 9 وارې راغلي وه 4 به خپله داسې یوه دا د 5 6 9 داسې فرض که 8 وارې راغلي یا 12 وارې نو 15 به داسې بیا به 15 نور سي د 10 او 12 چې دا د ټریډیشنل سټاټسټکس له لوري دا تخنیک تر اوسه پورې پاته دی. نو دلته که تاسې حساب کوئ چې په دې کتار کې یو نن راځو نن 1 2 3 4 5 6 نو موږ 6 وارې نن لرو دا 15 او دا 6 سم وټ که چیرې حساب کو 1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 11 12 14 وارې نو موږ به 1 2 3 4 دا 15 2 3 4 دا 10 1 2 3 4 وارې تکرار شول. ویری به حساب کوي 1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 ځلې یوازې راغلی 1 2 3 4 لیکه بندېږي 1 2 3 4 لیکه بندېږي. نو دلته به تاسې د هغه ارقام لیکئ چې کله یې تاسې ته درکړي وي. مثلا دی څو ځله تکرار شوی دی 6 ځلې تکرار شوی دی دا 14 ځلې تکرار شوی دی او دا 10 ځلې تکرار شوی دی. د ټیبل د پوره کولو لپاره که ستاسې یاداشت وي یو بله برخه هم پکښې مهمه ده چې هغه ما تاسو ته ویلې وه چې سمیشن یا سیګما ده. نو سم یا خپله تاسو کولی شئ سیګما علامه کار کوي هر څه کولی شئ سره یو ځای کوي پر مشکل نه لري. سم د دې مساوي کېږي څو 10 دا 20 او 10 نو تاسو وکړای سولی چې رو ډاټا څرنګه کولی شو موږ په فریکونسي ډیسټریبیوشن ټیبل باندې تبدیل کړو او موږ وکولی شو په پوه شو چې څو ځلې کومه کیټګوري راغلې او د هغه دفعات څومره دي.